موږ ولې نن په 21مه صدۍ کې دماکه وینو خو د دماکې او بنیاد ته توجه نه کوو سکول مو بندېږي داسې نه چې اوس هلته دا حالت دي دلته دا حالت دي پښتنو وروڼو تاسو په دې نه یاست خبر ما ته معلومات شته زموږ په خپله په ګرد ډګري کالج چمنه څه ما ته حال راغلی دی چې هزاره موږ ته کاغذان راځي چې دا کالج بند کړي دا څوک دي دا څوک دي زما خور تعلیم ته نه یې لکوي زما بچي تعلیم ته نه یې لکوي زما وطن ترقۍ ته نه یې لکوي مدعا که د اسلام په نامه مدعا که د قام په نامه مدعا که د قبیلې په نامه نو خو به انسان د سر قاتل جوړیږي انسان به د قبیلې به د قبیلې سره جنګ و د قام به د قام سره جنګ و د عقیدې او د مذهب جنګونه به ول زما یونیورسټي څه ګناه کړې ده زما پل څه ګناه کړې ده زما اسپتال څه ګناه کړې ده زما وکیل څه ګناه کړې ده زما ډاکټر څه ګناه کړې ده نو پښتنو دا جنګ چې دی دا د چا د ذات سره نه دی دا د دې خاورې سره دی او دا سپارل سوی جنګ دی همداسې په دغه حالت کې دا جنګ 100 کاله مخکې شروع سوی دی د نن ورځې پورې شروع دی شکلونه یې بدل دي طریقه واردات یې بدل دی او ستا د هره ورځ د تباهي او د بربادۍ طریقه کار بدل دی پر دې غور کول غواړي پر دې سوچ کول غواړي خبره د کرسۍ نه ده خبره ده امپیشیپو د کونسلرۍ نه ده ملګرو ها دا زما د وطن د نمایندګۍ د لارې د یو حیثیت د جوړولو ده زه چې نن په دې اسمبلۍ کې نه یم زه چې د 3-4 ملګرو سره نه یم زه د ژوند ډیویژن نسم جوړولی زما چې دغه غږا د خپل قام د حق د غوښتنې نه زه چمن نسم جوړولی زه پشن نسم جوړولی زه دلته هغه د ایوان د لارې نمایندګي چې زه نه ولرم زه د دنیا په مخ کې خپل زه چې نن د دې اسمبلۍ ممبر نسم زه د کابل ژړا نسم کولی زه چې نن د دې وطن د نمایندګۍ په حیثیت دلته کښېنم نه زه پر ریکارډیک نسم ګایدلی زه زما پر وسایلو نسم ګایدلی دا زموږ مجبوري ده خو دا زموږ هدف نه دی دا کام چې موږ هره ورځ پر هر چوک ورته ولاړې غږا ورته کوو بغارې ورته وو چغارې ورته وو په ایمان درته وایي که په ژوند کې د نن جلسې له دې دپاره راغلي چې سهار تاسو انورجان په صوبایي اسمبلۍ ممبر کړي یا پلانی پکې ایم کړي یا پلانی پکې ګورنر پکې وزیر کړي دې دپاره راځو چې پښتنو پر دې خپل حال لږ رحم وکړي لږ سوچ پر وکړي لږ فکر پر وکړي چې دا زموږ پر وطن روان څه دي مسلط څه دي کېږي را سره څه او په کوم نمو د کومو لوبو د لارې را سره کېږي پر دې غور کول غواړي تاسو ته ډېر په تفصیل ملګرو وینا وکړله زه دا خبره په دې بنیاد په ایمان که درته کوم چې زه چونکې د عوامي نیشنل پارټۍ یو ورکر یم نو زه د باچا خان د فکر د عوامي نیشنل پارټۍ د سیاست خبره ستاسو په مخ کې داسې ږدمه چې در هر چا دا زموږ خبره خوښه ده خو په دې کومه چې په دې لاره کې زما په مقابله کې په هر شکل په هر طرز دلته سیاست سوی دی زما څه بهتره لاره زما څه بهتره اچیومنټ زما څه په دې لاره کې زیاتې قربانۍ که د جلاوطنۍ د لارې که د شهادت د لارې که د وهلو ټکولو د FIR د لارې یو څوک دې راوړي موږ به دا لاره پرېږدو هغه لاره به خپله کړو خو نسته ستا د دې سیاست د دې اوږدې لارې داسې مد مقابل په دې لاره کې نسته ها ته مات کړی ستا وجود یې در پرې کړی دی په مختلفو شکلو په مختلفو نمو په مختلفو طریقو پر دې غور کول غواړي